سلامونه، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن سه شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 21مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 12 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز سرویس څخه سپورټي خبرونه وړاندې کوم. د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې له دریو کلبونو د 24 ورزشکارانو ترمنځ د زمري 24مې د ازادۍ ورځې په ویاړ د رسمي لوبونې فول کانټاکټ سبک سیالۍ وشوې چې یوه ورځ یې دوام وکړ. دغه سیالۍ وزیر احمد مردان، عمر خان او میرویس کلبونو ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې چې په پایله کې وزیر احمد مردان کلب ورزشکارانو په لومړي مقام پای ته ورسېدې. د پکتیکا ولایت مرکز اړوند خرنې ښار په چهردرې سیمه کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ زاولوبې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې زاولوبې لوبډلې د 2-1 میدان په توپیر خپلې سیالۍ چهردرې بې لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې یوه شپه یې دوام وکړ د نور اغا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه کې نور اغا لوبډلې خپلې سیالۍ اورناغې لوبډلې ته د 1-0 میدان په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د 10 لوبډلو ترمنځ د ټپبال کرکټ سیالۍ د ګولډن سټار لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې ګولډن سټار لوبډلې د 9 ویکټو په توپیر خپلې سیالۍ وصال لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سرویس. تر سبا خپرونې د الله پامان.